توی ابو ذر غفاری مبارک ما خویلی دا اللہ ذکر دیر مکہ و کافران دے وی دا اللہ محبوبا مخیمی دا اللہ نمسر سمر مینوا زما پا خود قسم دے چی پکم ربانی می ایمان روڑلو زما بدن تدا سرڑا گانے راللے چه اوس بیا ورزم او په کعبه کې بیا د الله د مینې آوازونه کوم بیا د الله د محبت ناره لګوم وی بیا ګوره ورزوي مه ورزوي نصیب قرار نه کوي ورزم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک رالو خوش دوبارہ مبارک رالو اگلو بی آواز اکھڑلو کافران بیاد سلور دروازون رالو بی ابو ذر غفاری مبارک وحلو بیارا پریوتلو حضرت عباس رضی اللہ عنہ مبارک بی دا پاسا دا خپل بدن خور کلو آواز اکو ظالمانو دا قبیلے غفاریو ندے ظلم مکوی لار برتونی سی بیئے پریخ اے چکل ہوش کراغی حضور مبارک و توی گرتا تمانوی موایا و توی قربان زمانہ چکل جوش شکی کنا زبیا پزان بانے نیما بدن تمیوالا ملاویگی بخوزبہ دا اللہ محبت و مین نپرے نن وقی خلق بدربانے پخلو گزارو نکی دا لاس وست خودے نور کئی اگیتا پتہ رکی یو سوک ورکم دو دری شکر علا پدا مغت را کئی دکلی کم دا خدقا کومبا میں تبار لگے تک مخامخ تالے خودے دا جرت ندر کئی چی تدی خواراشی او اللہ بولا وصنور کئی که خیری اگا خلق با خودے پڑکی خودے سوزی دا اللہ ذکر دا اللہ محبت دا سی مینہ دا سی عشق دے چه دا چه زمان پتا با بدن کے سونا ساوی دا مینہ و پریدون که خیری اللہ نے زمان گستاسو دا دی محبت و دا دی مینی نجودا نکی سوک برتوی چی دا دادی و دا دادی موی بطترا تسوی غیما خود اللہ پر ذکر مہینے ما دا نبی پمین مہینے ما او الحمدللہ اللہ تمویم چی خدای زنکدن پا ہر بدن را روان دی کم سڑی چی دا جہری ذکر دا اللہ دا نم مخالفت کئی پا جب بانے خدای کلمہ را مولا لکہ دا پا جن کی دا دی کلمی دا کڑے دے چی چے کلی محبت پا زنکدن کی پا خلبانے دا کلمہ را مولا امینو اے کھنا چه چا بانے دا اللہ نم خلقی خدای دی پسند کدر کی پخلا راولی چه چا بانے بد لگی نو دا دنا بدبخت انسان پا مقدس مکی بل نشتا اللہ دی مونگ بانے دا اللہ نم خیستاو لگئی لگ دولو دا خلاصا دا اللہ ذکر دا اللہ محبت دا بکو بغیر دینا کار نکی اللہ دی مونگ ہوتا سو ٹول ذاکرین کی ما بل ظلم دیزے پور خبر رسولی وا چونکہ ٹیم بیا دا غدی بلی جو مکی بددیزے نا بیا کے خیری قدم ہوئی انشاءاللہ اللہ سر زمادہ زیری قبول کا اللہ سر زمادہ محبت قبول کا پخول پیغمبر مبارک دور الشریف اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلیہ ویترتیہی بیدد کل معلوم لکا یا لازم پا حال باند رحمو کی گناہون برمدہ فی قلم راکائی ہر قسم ظالمان و ماشانو کی نگر منافقانا واکرانا مفسدان و حاسدانو دسبکی داسبان دا عذابونو تاڑو تاثرون اسپتالونو غمونو دردونا فتونو حادثات سماوی اردوینا خدای دا ٹول ملگری سرزما محوش رمان کی بچو سر الہ العالمین آزمون دفیری طریقت رہبر شریعت کریم رب دفیر محمد طیب سے غلام من نقشبندی سے مبارک دا بابا سے رحمت اللہ علیہ دامان بابا اشتنگی فر سبا ٹول اولیاء صلحات کیا صاحبان دا قدری مبارکی نقشبندی مبارکی سوردی مبارکی چشتی مبارکی بر تمام اولیاء کرام و سردار قطب ربانی محوی سبحانی حضرت شیخنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ شیخ جنید صاحب سواد سے بڑی صاحب سرکانوں سے بنظری صاحب دامان بابائی صاحب تیو بائی سے پھر صبح حضرت سے مبارک دا تمام اولیاء و صلحاء و اتقیاء و مشایخ و زمون دا والدین و کریمین و ساسو دا طول و مشران و دا پیغمبر پاک مبارک دا طول و متیان و مشرق پا مغرب پا جنوب پا شمالی خدای دا طول و پا قبرون بانے انوار و برکات نازل
دغه نیکانو صلاحو په خاطر په توفیل په حرمت خدای په مونږ ټولو باندې خیرونه او برکتونه نازل کړي بیماران چې سونه یا الله سره زموږ ته صحت کامله عاجله قائمه دائمه د نیک عمل لپاره نصیب کړي وختي به ته د لوړ خړ نه یو مرګري ټلیفون کو چې مولانا سي زموږ والده سي به بیمار ده او موږ تاسو تقریر تاره جمعه انتظار کیو هغه ته لګ دعا کې نو دعا وته کې چې د لوړ خړ نه د دعا درخواست کوي نو الله دغه بیمار له صحت ورکړي سونه زناني بیمار جنریټر والا غم درخواست کی ابرار صاحب داغه والده صاحب بیمار ده درخواست نعمت الله صاحب دې کړو هغه تم دوه کې الله دې ول صحت ورکړي نیک عمل لپاره الله پاک جل جلاله دا سروخان و بادا جان پرویز سے دی ترو وفات شغی تم دو کہ اللہ تعالی دی مغفرت نصیب کی او قبر اللہ دا جنت دا باغچونه باغچیو ګرځي بیماران چې سونه کورونو کې هسپتال نارینا زنانا ماشومان بوډاګان ځوانان ټول بیماران له الله صحت ورکي شمس الرحمن سے دی کور والوم بیمار دی غیتم دو کہ اللہ دی ول صحت ټیکادار سے دی ولد صاحب هم بیمار دا غیته دی الله صحت ورکي دا نعمت الله سے دی ولد صاحب اعظم موسی دی حاضر ممبر کې چا چې سونه بیمارانی کمون کری که تاسو کری خدایا ټول لخپل لاړې دوی کا ټول له صحت ورکني کمل لپاره دا مرګري دا ټول عاشقان سره د حرمینو شریفینو دیدار د ټول سره زما بار بار نصیب کا دا ټول مرګري چې خدای پړه کې کم تمناګان شریطه نه غواړي نو دا ته لا سنني ولید نو خدای لا سن ول همدا سم پرېدا چې پړه کې کم تمناګان لري خدای هغه ول ټول برابر کړي چری مقاصد ول ټول برابر کړي او دا ټول مرګي د دنیا او د آخرت په خوشاله باندې مالک د هارون بچا والده صاحب هغه وفات شوی هغه تم دوه کې الله دې مغفرت نصیب کړي موسی سره ټول دې الله خیر خاتمه خراب نه کړي الله دې ول صحت ورکړي خدای دې ټول بیماران نیک عمل لپاره صحت یاب کړي دا ټول مرګي دې خدای په خوشاله کړي تاسو نه مرګري چې راغلي مړه خدای هم دومره خوشاله کړي چې تاسو وې چې بس کنه ورسه هم راغلي دا ټول مرګي راغلي دا ګوره بیا نه صبرېږي کنه د طبيعت دوه کې الله پاک درته دي چې سغواړي او سوینو به خدای دې غابه اکبر علي شه موي خره چې درغله دی وي لارې وته اشاره کوي الله دې ټول د امینه قبول کړي مونږ تم دوه کې چې مرګ خیر سره فرم الله د قران دې خدمت کې دنیا ګور ورته ورسه امين زمونږ د مرګرو چې د چا رزق کې پراخینی وي خدای د ټولو کاروبار کې کلی برکتونه امين درستخانونه خيسته کا امين ځکه چې دې په درستخان خيسته بس موږ هم سره خيسته یو په بدنونو خيسته کا په جیبونو خيسته په کور بباره خيسته کا ټول مرګري دي الله خوشاله کی د دنیا او د آخرت خوشاله دي الله په یوځای نصیب کی ځل کدن کې الله ان د فلسطین مسلمانان د کشمیر مسلمانان الله دې وسره امدادونه وکړي الله زموږ د ټولو آخرت خاتمه خیر ځل کدن کې الله په یوځای دا کلمه نصیب کی چې لا اله الا الله لا اله